نن هغه ناروغان چې بېخوبي لري هغه ستنه کوو. یو دومای شلمه نقطه ده کومه چې د دواړو اپیکس اوريکولا د خطونو د یوځای کېدو په دې منځنۍ نقطه کې چې دا نقطه علاوه له دې نه چې د بېخوبۍ د درملنې لپاره یو مناسبه نقطه ده. دا نقطه چې ده د روحي رواني ناروغیو او همدارنګه د نیمسیري د لوړ فشار دپاره او داسې نورو ډېرو ناروغیو درملنې دپاره هم یوه مناسبه نقطه ده. سر او د غاړې اوله اضافي نقطه چې دا په اصل کې 4 نقطې دي چې د دې دومای د شلمې نقطې څخه 1 سانتي متر مخکې شاته او ډډو ته چې دی ځای لري. او له دې نه چې د بېخوبۍ د درملنې دپاره یوه مناسبه نقطه ده. دا نقطه چې کومه ده د عصبي رواني ناروغۍ د نیمسیري او همدارنګه د وینې لوړ فشار او داسې نورو ناروغیو دپاره درملنې دپاره هم مناسبه نقطه ده. نقطه چې ده هغه د زړه اومه نقطه ده کومه چې د دې لاس د مړوند د دې قات مسکولس فلکزوا کارپي ولنارس راډیال اړخ ته چې دی ځای لري. دا نقطه علاوه له دې نه چې د بېخوبۍ د درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده د روحي رواني ناروغۍ د زړه ناروغانو او هغه خلک چې د امتحان څخه ویره لري د هغې درملنې لپاره یوه ډېره زیاته مناسبه نقطه ده. بله چې دا د زړه د پردې شپږمه نقطه ده کومه چې د دې لاس د پوستکي د دې قات څخه 2 کان پروکسیمال د مسکولس فلکزوا کارپي راډیالس او پالماروس لانګوس لیګامنټونو ترمنځ چې دی ځای لري. دا نقطه علاوه له دې نه چې د بېخوبۍ درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده د معدې د درملنې لپاره همدارنګه د فلج ناروغانو درملنې او د زړه د ناروغۍ درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده. د ځیګر درېیمه نقطه ده کومه چې د دې میتاتارس هډوکو لومړی او دوم هډوکي په پرکسیمال زاویه کې چې هغه دا ځای دی دلته ځای لري. دا نقطه علاوه له دې نه چې د بېخوبۍ د درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده. دا نقطه د ښځینه ناروغۍ جنسي کمزورتیا د دې ځایي دردونو روحي عصبي ناروغیو او همدارنګه د میرګو د درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده. تشې میزتیز د کڅوړې 15مه نقطه ده کومه چې د توراسیک یا د سینې د 5مې فقرې د پروسوس شپینوزوس د جګوالي برابر دواړو خواو ته 1.5 کن چې دی بهر ځای لري. همدارنګه د ملا د درد د اوږې د دردونو د څټ او همدارنګه د اپلیپسي د درملنې لپاره هم یوه مناسبه نقطه ده. تیز د کڅوړې 30مه نقطه ده کومه چې د ملا د 2مې فقرې د پروسوس شپینوز د جګوالي برابر دواړو خواو ته بهر ځای لري. دا علاوه له دې نه چې د بېخوبۍ د درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده. دا د ملا د درد درملنې لپاره او همدارنګه ناروغان چې قبضیت لري روحي رواني ناروغۍ او همدارنګه نورې ډېرې ناروغۍ چې د دې په واسطه باندې درمل کېږي. په افغانستان کې د دې درملنې د دود او د ټولو ناروغانو د روغتیا